ګلبدین نایب اصغر سره ټیم کې لوبه نه کوم، هغه خاین دی، زه استعفا ورکوم. د اصغر افغان د بیرته کپتان کېدو په غبرګون کې د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او لوبغاړی ګلبدین نایب په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه راغلی او په نړیوال جام کې د هغه د سیاسي او ټول حقیقتونه یې له ولس سره شریک کړل. ګلبدین نایب وویل چې د کرکټ بورډ هرې پریکړې ته احترام لري او اصغر افغان ته د بیا لوبډل مشر کېدو مبارکي ورکوي، خو دوی ویل چې هغه نه غواړي داسې یو چا سره په ټیم کې لوبه وکړي چې هغه خاین دی او د افغانستان په نوم او بیرغ یې ریشخند وهلی دی. ګلبدین نایب وویل چې په نړیوال جام کې لوبډله یوازې د هغه نه وه بلکې لوبډله د افغانستان وه او هغه به دوی ته ویل چې د افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو اصغر او د هغه ډلې ورپسې خندل او ریشخند به یې پرې وهلو. هغه وویل چې اصغر افغان هغه څوک دی چې په نړیوال جام کې بدبختي رامنځته کړې ده، نو ځکه هغه نه غواړي چې له هغه سره په لوبډله کې ولوبېږي. هغه وویل چې زه له کرکټ استعفا ورکوم او تر هغې په ملي لوبډله کې نه لوبېږم تر څو چې اصغر افغان کپتان وي، ځکه هغه خاین دی. ګلبدین نایب وایي چې ډومېسټک لوبې کوم خو نور کرکټ نه کوم. هغه همداراز وویل چې د کرکټ بورډ چیرمن او مشرانو ته ډېر احترام لري او فکر کوي چې هغوی هره پریکړه کې ګټوره به وي. هغه زیاته کړه چې دا یوازې اصغر نه دی بلکې پوره ډله ده چې مشر یې عاطف مشال دی. هغه وویل چې عاطف مشال هغه څوک دی چې کله نه کرکټ ته راغلی دی کرکټ ښه ورځ نه ده لیدلې. ګلبدین نایب وایي چې په نړیوال جام کې عاطف مشال او اصغر افغان او د دوی ډلې پوره کوشش وکړ چې بدنام کړي او افغانستان نوم بدنام کړي. هغه وویل چې زه کپتانۍ شوقي نه یم، ځکه کله چې راشد کپتان شو نو لومړنی کس زه وم چې هغه ته مې مبارکي ورکړه، خو په وینا یې چې نبي ښه ملګری او راشد خان دواړو په ګډه د هغه پر ضد ټویټونه وکړل چې دا یې د مشال په وینا کړي وو. هغه وویل چې زه نن حقیقت ځکه وایم چې زه دې خلکو ډېر ځورولی یم او د افغانستان سره یې خیانت کړی دی او د افغانستان په نوم او بیرغ یې ریشخند وهلی دی. ګلبدین وایي چې اصغر افغان د خپل رور لپاره د هغه کرکټ تباه کړ، همداراز د خپل ځان لپاره یې بیا سمیع الله شینواری تباه کړ. هغه ویل ترڅو چې اصغر کپتان وي په تلویزیون کې به یې لوبه ګوري او تشویقوي به یې، خو له هغه سره لوبه نه کوي ځکه چې کرکټ ټولې بدبختۍ هغه راوړي دي. ګلبدین وایي چې په ژوند کې دوه ځلې ژړلي دي، یو ځل یې هغه مهال چې کله یې لور مړه شوې وه او دویم ځل یې په نړیوال جام کې وژړل چې دغه خلکو ورسره کوم څه ونه کړل. ګلبدین وایي چې اصغر باید محکمه شي، خو د محکمې پر ځای هغه بیا راغی او لوبډل مشر شو. هغه وویل چې هیڅ کله لایف نه دی راغلی، خو ډېر مجبوره شو ترڅو دا حقیقتونه خلکو سره شریک کړي.